د زرغونی جومات سره اتوار بازار چوک سره دا یو بل بس کې اور لګېدلی دی تاسو کتی شئ فایر بریګیډ والا لګیا دي اور مړ کوي او دا بسز چې کوم دي دا دې نه ښکاره پته لګي روزانه اور روزانه پکې اور لګېدلی وي چې دا لو کوالټي بسز دي دا تاسو کتی شئ دا فایر بریګیډ والا لګیا دي اور مړ کوي نو حکومت نه دا ریکویسټ دی که ټول نه غټ سپورټر زموږ یو د دې بسونو خو د دې دا کوالټي که دوی هر څه وویم نو دا تھرډ کلاس کوالټي ده لو کوالټي ده نو چې کم نیکسټ فیز دی راغواړي په کار دی چې هغه کوالټي بهتره کړي چې دونه په کروڑونو اربونو روپۍ په دې پروجیکټ باندې ضایع شي چې هغه پیسې پوره شي دا یو واقعه نه ده روزانه په یو بس کې اور لګېدلی روزانه نو عوام هم دا سپورټ کوي هر څوک یې سپورټ کوي خو د سپورټ دا مطلب نه دی چې د دې په کوالټي باندې د دې کې چې کوم هغه دي دا خامیانې دي په دې به تنقید خلک نه کوي دا یو ورځ نه ده روزانه په هر یو تقریبا پېښور کې به زه یم چې داسې ځای نه پاتې چې بس پکې نه خراب شوی کله په مین روډ باندې کله په فیډر روډ باندې دا اوس حیات آباد والا فیډر روډ دی د زرغونی جومات سره نږدې دی او فیس 2 چوک سره اتوار بازار والا چوک چې کوم دی اور خو یې مړ کړلو خو اوس هم معمولي سپارک پکې شته فایر بریګیډ والا او دا سیکیورټي والا فایر بریګیډ والا خو په ټایم را ورسېږي تاسو کتی شئ ایمبولینسز هر څه موجود دي خو تقریبا هر دویمه ورځ یو بس کې اور لګي هر دویمه ورځ بس یا خو دا وجه ده چې دا بسونه کم کمپنۍ ته حواله شوي دي ترانس پېښور هغې د دې صحیح کیر نه ساتي او بیا سیکنډ دا خبره کېدی شي چې دا بسز چونکې هایبریډ بسز هم دي خو بیا هم دومره زیات بسونه روزانه پکې اور لګېدلی نو د دې نه د دې کوالټي ښکاره ده چې دا د دې کوالټي بېکاره ده چې بار دغه سپارک د وجې نه اور لګي بیا یې مړ کوي بیا پکې لګي بیا یې مړ کوي مسلسل پې لګیا دي خو فل کنټرول یې لا په اور باندې نه دی راغلی او دا شکر دی خلک پکې ټول بچ شوي دي ځکه د دې دا انجن ایریا چې کوم ده دا اخري کونه کې ده نو به دې کې چې څنګه اور لګېدلی دی خلک یې ترې کوز کړي دي نو خلک پکې ټول سیف دي دا اتوار بازار فیس 2 چوک سره او دا کم 5 سٹار ہوټل چې جوړیږي سپورټس کمپلیکس ته اپوزیټ زرغونی جومات سره نږدې دې اور مړ کوي خو بیا دوباره بیا پکې اور سپارک راشي اور ولګي مسلسل دا لګیا دی کوشش کوي خو مکمل طور باندې لا دې په اور باندې قابو نه دی موندلی سلمان اشیاء بیکار ده که سم روزانه پکې ولګېدلی نو خو یې اوس هم سپورټ کوو خو شی بیکاره ده
माता का पी रिंग उकड़ो ऐसी हो क्लिप रहो लेकर दिया तो खबर नहीं दे रहा पास क्या तो हेलो बाबा से जुड़े इसके तकरीबन 15-20 मिनट हो गए जो बीआरटी में अचानक से आग भड़क उठी है। लोगों को ऐन उसी वक्त बस से निकाल दिया गया था तो इसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ, बाकी सिर्फ बस को नुकसान हो रहा है और इसका हमें अफसोस भी हो रहा है क्योंकि ये हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक बस के साथ खामखा इस तरह का वाक़या पेश आ रहा है। तो इससे साफ ज़ाहिर है इन बसेस की जो क्वालिटी है वो लो क्वालिटी बसेस है, हाइब्रिड बसेस है, या तो इसकी मैनेजमेंट का मसला है क्योंकि हद से ज़्यादा इसमें वो सवारियाँ बिठा देते हैं। तो काइंडली हम हुकूमत से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका जो नेक्स्ट फेज़ आ रहा है बसेस का उसमें इन बसेस की क्वालिटी को बेहतर किया जाए। ये पेशावर के लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है और लाखों लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, चाहे वो मेन रूट पे या जो फीडर रूट्स हैं। इसमें बार बार वक्त पे से स्पार्क हो जाती है जिस पे ये फायर ब्रिगेड वाले लगे हुए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे अभी तक इस पे काबू ना पा सके। पेशावर बीआरटी के हम सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि जो नेक्स्ट फेज़ है बसों की उसमें इसकी क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, क्योंकि ये तकरीबन हर 2 दिन 3 दिन बाद इस तरह का एक वाक़या पेश आ रहा है, लेकिन इस चीज़ को साबित कर रहा है कि इन बसेस की क्वालिटी लो क्वालिटी है। واش تما يا تما